سورة الفلق مکی سورت تے 15 آیتونه په دې کې. دا سورة الفلق او سورة الناس دې ته معوذتین ویل کېږي او دا ډېر عظیم سورتونه د دواړه. د سورت د قرآن په آخره کې الله د دوه سورتونه راوړو. څه وجه ده؟ وجه دا ده الله وایي اشاره ده دې ته چې ای انسانه کله ته دا قرآن پوره ختم کړې او په دې ځان پوه کړې نو بیا به عمل کوې که نه. په قرآن چې دې ځان پوه کړو خو عمل به کوې. نو چې کله عمل کوې نو ستا به دشمنان ډېرېږي په پیریانو کې هم په انسانانو کې هم. نو بیا د دوه سورتونه ډېر وایي چې الله دې حفاظت کوي. دې دپاره د قرآن په آخره کې دا دوه سورتونه دي. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به وی دې دوه سورتونو ته د انسانانو داسې ضرورت دی لکه څنګه چې خوراک او څښاک ته ضرورت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي عقبه بن عامر رضی الله عنه ته 15 پیرې د دې سورتونو فضیلت بیان کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله بیمار شو په ځان به یې دا سورتونه وي، خصوصا چې کله پې لبید ابن الاعصم یهودي جادو کو الله دا سورتونه راولېږل وي په ځان باندې وایه الله دې هغه جادو ختم کو. دا ډېر اوچت سورتونه دي او ځکه د سهار او د ماښام په اذکارو کې دا شتي او د مانځه نه بعد په اذکارو کې هم دا شتي. وجه دا چې دې سره الله د انسان حفاظت کوي د هر شر نه. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. توایا پناه غواړم په رب د سبا. فلق سبا ته وایي، سحر ته وایي. من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې پیدا کړی دی هغه هر شر پکې دننه راغی، عام هر شر. یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د هر شر نه، ما وساته د هر شر نه. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې د شپې نه هر کله چې تیاره خوره شي. په دې شپه کې هم ډېر شر پروت وي. شپه د تیاره ده، قسمه قسم شرونه پکې پیریانې ډاکوان ګرځي او ډېر څه پکې کیدی شي. نو یا الله د دې شپې د شر نه مې وساته. دا اوس خاص شر ذکر کوي د عام نه وروستو. ومن شر النفاثات في العقد، او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. یعنی یا الله ما د جادوګرانو د جادو نه وساته. اکثر ملګري راشي وي موږ باندې جادو شوی دی یا نظره شوي یا را سره خلک حسد کوي، موږ ته وظیفه وکړه. وظیفه دا ده دا سورتونه سهار ماښام وایي او فرض مانځه نه بعد یې وایي الله به یې د هر شر نه ساتي. دې ذکر وکړي نو یا الله د پوکو کوونکو د شر نه مې وساته. په غوټو کې پوکي څوک کوي؟ خو جادوګران کوي که نه. نفاثات وي زنانې یادې کړي. وجه دا ده چې د جادو په دې مسله کې زنانه ډېرې مشهورې دي. نور دا خبره ټولو دپاره عامه ده. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کي. حسد خو اسم شر دی، خو د هغه وخته پورې دا حاسد چاله نقصان نشي ورکولی چې څو پورې راښکاره کړی نه وي، او چې کله یې راښکاره کړي بیا نقصان ورکوي. نو ځکه وایي چې یا الله ومې ساته د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد راښکاره کړي.